Welcome to Zerno Shahab official YouTube channel. تاسې نورو خوندورو ویډیوز لپاره زموږ د چینل سره سبسکرایب کړئ. د عبدالناصر شیخ کوري ناول د انا جنگ د کتاب مخکتنی غونډه. اسلامي اتفاق کوم چې راشي او د کلام پاک د څو آیاتونو تلاوت وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. یارانی قلم پښتو ادبي ټولنې چیرمین بختیار سپیدار سے تخواست کوم چې راشي او د میلمنو د هرکلي لپاره په سټیج ودرېږي. بختیار سپیدار صاحب. دا غونډه نننۍ غونډه د نم ملکن د نصري ملکې ملکن او د یارانی قلم پښتو ادبي ټولنې په اشتراک سره راټوله شوې ده. زه د نصري ملکې چیرمین د نور شهاب سے تخواست کوم چې هغه هم راشي او په سټیج میلمنو د هرکلي لپاره ودرېږي. نور شهاب د یارانی قلم پښتو ادبي ټولنې سرپرستیاله حاجي غلام حسین سے تخواست کوم چې هغه هم راشي او د میلمنو د هرکلي لپاره ودرېږي. پښتو ادب په هر دور کې په دې حواله خوشبخت پاتې شوی دی چې خپل مشران یې لرلي دي او پوهان یې لرلي دي او مردان بیا په دغې حواله یو ځانګړی نوم لري، یو ځانګړی حیثیت لري. ځکه چې مردان لپاره دا خبره هم ډېر دغه ده چې پیرروخان خپل اخرنۍ ورځې هم په مردان کې تېرې کړې وې او بیا مرکې چې کوم کوششونه کړي دي او مرکې چې د پښتو ادب دپاره کوم کار کړی دی نو هغه پښتو ادب کې یو زرین باب دی. دغه تسلسل د اندې شمس القمر دلي او دغه پورې پیر ګوهر دلي نه راواخله دلته رارسي نو د فیض الوهاب فیض پورې به رارسي. فیض الوهاب فیض نن زموږ د نننۍ غونډې صدر دی. هغو ته خواست کوم چې راشي او په سټیج خپل ټوټې سنبالي. په پښتو ادب کې کمتر استادان داسې دي چې هغه خپل ادبي بیکګراونډ لري، یعنې د هغه پسې شاته یو خپل ادبي حیثیت وي، یو ادبي بیکګراونډ وي. ډاکټر زبیر اسرت صاحب په دغه استادانو کې یو دی. هغوی زموږ د نننۍ غونډې مشر میلمه دی. هغوی ته خواست کوم چې راشي او خپله چوکۍ سنبالي کړي. ډاکټر اقبال شاکر صاحب ته او ډاکټر جان عالم صاحب ته او د سټیج په سټیج ناستو میلمنو ته خواست کوم چې راپاسي او د کتاب باقاعده مخکتنه وکړي. ډاکټر زبیر اسرت صاحب ته خواست کوم چې هغوی راپاسي. چې راشي او د میلمنو قربانو ټولو شکریه ادا کړي او شهباز صاحب ته خواست کوم چې راشي او سټیج سنبالي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدریز ناس د دې پرویکارا دستوري صدر فیض الوهاب فیض سے د پښتو ادب زرن دستور ګران ورو پروفیسر ډاکټر زبیر اسرت سے د نصري مرکې نم ملکن چیئرمین استاد زرمو شهاب سے او نورو درنو میلمنو په تالار کې ناست د مختلفو ادبي تنظیمونو او جرګو
ډېرو درنو خوږو او زړه ته راتېر ادیبان شاعرانو، زه د نسلي مرکې نوم د صدر په حیث ستاسو د ټولو شکریا او مننه په ځای راوړم چې تاسو دې اردوکار ادبي دستورې ته درنښت وبخښو. نثري مرکه نم ملکن د مئی 2021 راسي د پښتو ژبې او ادب خدمت ته دوام لري. د دې زما د معلوماتو تر مخه پښتو ادب کې تر اوسه پورې نثري مرکه نه وه، بلکې ټول ادبي تنظیمونه د شعر و ادب او نثر هغوی په یاده یې روزنه او پالنه کړې ده. د ډېر وخت نه دا ضرورت محسوسېدو چې زموږ په پښتو ژبه کې شاعري په ډېر لوی مقدار باندې تخلیق کېږي، پنځولی شي. خو د نثر په حواله باندې زموږ سره لیکوال ډېر کم و او د نثر شاعري د ژبې او ادب د ودې لپاره څومره اهمیت لري. خو په کومه ژبه کې چې نثر نه تخلیق کېږي، کومه ژبه کې چې د نثر د لارې تحقیق نه کېږي، په کومه ژبه کې چې د نثر په ذریعه راغونډ شوه او فیصله یې وکړه، پرېکړه یې وکړه چې موږ دلته د یوې نثري مرکې د جوړولو ضرورت دی. او په دغه حواله باندې د ټول نه لوی کار زرنور شهاب صاحب وکړو، استاد محترم، چې هغوی د دې ځای نماینده لیکوال کوم چې نثري لیکوال و هغوی راغونډ کړه او هغوی ته یې دغه سوچ مخې ته کېښودو چې په پښتو کې تخلیقات د نظم ډېر زیات شوي دي او کېږي. موږ له پکار دي چې نثر پله راشو او د هغو دغه سوچ په ډېر لږ وخت کې ملګرو عملي کړو او نثري مرکه نم ملکن په وجود کې راغله. د یو کال نه دغه مرکه خپلې هلې ځلې کوي او هره میاشت دغه ملګري یو خاص ځای ته راغونډېږي او د پښتو د نثر د ترویج لپاره د ترقۍ لپاره کار کوي. د دې نثري مرکې د ټولو نه لوی مقصد چې دی هغه دلته د نثر ماحول را جوړول دي. چې کوم زمونږ لیکوال دي سره دی چې تخلیق کول دومره اسان نه دي، خو بیا هم زموږ پښتنو ته شعر لیکل چې دي هغه د ګس لاس کار وی. شعر لیکل نه خو علم غواړي، نه پوهه غواړي او نه دومره اکتساب غواړي. سره دی چې علم او پوهه یا علم په هغې کې نکار راولي، په هغې کې ملګري خبرې کوي، بهرحال په هغې کې وزن او یا زه به دا ووایم چې هغې ته علم سینګار بخښلی شي، خو شاعري چې ده هغې ته د علم او د پوهې دومره ضرورت نشته. د دې په پرتله باندې نثر چې دی نو نثر ستا نه مطالعه غواړي، ستا نه پوهه غواړي، ستا نه علم غواړي، ستا نه معلومات غواړي. نو اله به ترې او دغه خلک چې هغوی نثر لیکي هغوی په غیر شعوري طور باندې د دغې اصنافو چې کوم فنون دي د هغې چې کوم لوازمات دي هغه زده کړي، ژبې ته د هغې نه ادب ته څه فایدې او خلک یې ګټه پورته کولی شي. د نورو خلکو لپاره د رهنمایۍ او مخکې د تلو لپاره لارې جوړوي. ما ستاسو وقف واخیستو د نثري مرکې دغه څو مقاصدو ستاسو په وړاندې مې کېښوده. دا نننۍ دستوري چې ده
دا بنیادي طور نسلي مرکې نم ملکړ راجوړ کړي وه او په دغه حواله باندې موږ 3 اجلاسونه کړي وو د ناصر صاحب سره او نن هغې ته دې ملګرو عملي شکل ورکړو او خدای جوړ کړي چې زموږ دا پروګرام دا دستوره په کامیابۍ سره سرته ورسي زموږ چې کوم مقاصد دي هغه ته لاسته ورغلي. ډېره مننه. او ان شاء الله العزیز ټول به همدا خبرې په زړه باندې اچوي چې یاره موږ یې نسل له ترقي ورکړو د نسلي مرکې چې کوم مرام دی هغه به هم اصل شي او زموږ د پښتو ژبه به مخکې باندې لاړه شي. اوس د ناصر صاحب د کتاب په حواله سره هغې له راځو د هغوی دا ناول دا به زموږ مقاله نګاران صاحبان چې دی تاسو ته تشریح کړي پکار چې په خپله یې وګورئ دا کتاب واخلئ یاره مونږ دې نه خبر شو چې ناول څه شی دی او یو کتاب سړی چې په خپله راپاڅي او 2 جملې لیکي نو څومره ساده چې یاره ناصر خان څومره کړاو کړی دی پکار چې دغه مونږ د هغې عزت په دې راولو چې دا کتاب ولولو. زه خپل ډېر محترم مشر او استاد پروفیسر ډاکټر جان عالم صاحب ته خاص کوم چې هغوی راشي او خپله مقاله ستاسو ته وړاندې ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لکه چاته خبرې مه کوئ. ناول د انا جنگ دې یو جایزه زما په نظر کې ناول د داستان نوې او ترقی یافته شکل دی چې لیکونکي ترې په لږ وخت او کم لیک کې ډېر مقاصد حاصلوي. زما مقصد د ذهني عیاشۍ وخت تېرۍ سره سره د معاشرتي خرابیو په ګوته کول او د هغې د ختمولو په لار نظر راګرځول دي. د ادب په هر دواړه ډوله یعنې ادب برای ادب او ادب برای زندگی یا ادب برای مقصد کې چې مواخر ذکر نظریه څومره زورداره او د ټولنیزې فایدې په خاطر وزني ده زموږ ناول لیکونکي محترم عبدالناصر شیخوري د انا د جنگ د لیکلو په وخت دغه نظریه او خیال له فکره نه دی غورځولی او همدغه سبب دی چې مونږ د انا د جنگ همه کړی لکه د زنځیر په یو بل پورې نښتې او بېوستې وینو. د لوست په وخت هغوی دا خبره په اسانه محسوسوي چې د ناول لیکونکي په زړه کې د خپلې ټولنې او خپلو روایاتو سره د مینې څومره درد او څومره سوز دې د انا جنگ لیکلو ته آماده کړی دی. د امیر مینایی د سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے په مصداق ناول لیک او قوت مشاهده سره سره د قوت متخیله په زور داسې وړاندې کړی دی چې نه دې سیخ سوی دی او نه کباب. که د مینې بحث کوي او که د انساني انا او د روانیت تذکیره په هر دواړه موقعو یې د اعتدال لاره نه ده پرېښې او هم دغه عمل په ناول کې دلچسپي هم پیدا کړې ده او خوند هم. د انساني انا او د روانیت د رباب تار یې هم چېړلی دی او د محبت انسان دوستۍ او مینې ساز یې هم غږولی دی. که د خان د خانۍ او د تکبر د بوت نه یې د پردې اوچتولو کوشش کړی دی نو د نسوانیت د منفي او مثبت دواړه رویو ستاینه یا بیا غندنه یې هم نه ده نظرانداز کړې. ښاغلي ناصر شیخپوري د شمې د کردار په تناظر کې د پښتني پیغلې د لاساني محبت او لازواله پت او وفا ښایسته انځور راښکلی دی او هغه یې د دې ټپې عملي تصویر ګرځولی دی چې ستا د یارۍ به توبه نه کړم که جلاتیان مې سر د تورو سره ووینم. زموږ ناول لیکونکي د ملک شاه زمان خان د کردار سره پوره انصاف کړی. پروفیسر ډاکټر جان عالم صاحب چې تاسو د هغوی نه د ناول په هکله جامع مقاله واورېده امید دی ستاسو ټول څه شرح صدر شوي. اوس زه د یارانې قلم ادبي ټولنې ملګري رحمت جان رحمت ته خاص کوم چې راشي او خپل نظم ستاسو ته وړاندې لکه د لمر غوندې روښانه به د دی ساتي لکه د لمر غوندې روښانه به د دی ساتي ناصره تا د انا جنگ به د ژوندی ساتي او چې د کور نه تر کوریا
سفرنامې لیکلې چې د کور نه تر کوریا سفرنامې لیکلې چې د ژوند د غاړې هر رقیب ته د ځان سترګو کې ازغې ساتلې چې د اصلاح خیال دې د قام او قبیلې ساتلې وخت به تا هم لکه په ګوته کې غمې ساتي ناصره دا د انا جنګ به دې ژوندی ساتي او په خیال چې د بلها سمندرونو نه جوړ یې د قام د ښو او بدو کردارونو نه خبر یې د ژوند او ځواک اورونو سوځولې برابر یې تیر شوی کله کله په چینار او په ګودر یې دا ځکه خو په مینه پوخ ولاړ لکه د غر یې او د خیال دم چې د درخو ته بازګرۍ ساتي د تخلیق تنده چې د داسې لیونۍ ساتي ناصره دا د انا جنګ به دې ژوند دی ښکلي نظم نه خاص زه اقبال استاد جي درخواست کوم چې راشي او څو خبرې درته کړي زما همزولو مشرانو کشرانو السلام علیکم دا زمونږ دریم کتاب دی د عبدالناصر شیخپوري چې یارانې قدم دوه وله یوازې کړي او دا دریم مونږ په شریکه د نصري مرکې سره په شریکه دا مخکتنه کوو د دې نه مخکې د مصنف له ابدي ژوند ورکوي دا خو بلکل لکه د کاڼي د کرښې حقیقت دی خو د دې ابدي ژوند د ګټلو لپاره چې شاعر ادیب د خپل ژوند چې پښتو ادب ته دغه شان پسونو پارې وربخي ځکه چې په پښتو ادب کې د نثري برخې کمې دي او په خاصه توګه د ملکن په ادب کې ډېر کمې دي زه عبدالناصر شیخپوري له مبارکي ورکوم او ډاډګیرنه محترم پروفیسر ډاکټر سمندر یوسفزي صاحب ته خاص کوم چې هغوی راشي او خپله مقاله تاسو ته وړاندې البته په ملکن کې چې کوم دی نو دغه شپېره ملکن ایجنسي چې زه یادوم نو هغه ډېره کمه ده اقبال استاد خو ناصر شیخپوري صاحب یاد کړو چې دا وړومبی ناول دی خو چونکې دا وړومبی ناول نه دی د دې نه وړاندې هم د ترجمې په حواله مونږ ذکر کوو نو ډاکټر خالد زیار صاحب برو کنوینس چې کوم دي ما څنګونه ترجمه کړي دي داسې زما په خیال د صابر حجازي هم یو ناول لیکلی دی او د دې نه علاوه چې کوم دی نور هم کیدی شي نو که پرس کا دغه اولیت دلته نه دی حاصل خو په دغه زغل کې چې کوم دی دا زموږ په دې ناستو موږ څومره تقریبا د عوامو نه زیات خواص ناست دي شاعران ادیبان ناست دي په دغه شاعرانو ادیبانو کې دوه درې کسان داسې دي چې هغوی صرف ناول لیکلی دی او ناول لیکلی شي ما تقریبا پته نهه مخونه مقاله خو راسره دلته هم ده او دا نیمګړې یم چې تر اوسه پورې د ناول د په فني حواله باندې چې کوم کامیاب ناول دی یا یو شاهکار ناول دی هغه د صاحبزاده ادریس دی پیغله تر اوسه پورې دغه په شلګونه ناولونه هم شته زموږ سره داسې لیکوال لکه پرویز شیخ چې هغه د شلو نه زیات ناولونه لیکلي دي خو زه نه ګڼم چې ګڼې دغه معیار هغوی دغه شاهکار چې دی نو هغې باندې ورختلي یا چې کوم دی دغه مات کړي د هغې وجه دا ده چې ناول چونکې یو ډېره اوږده قیصه یا د واقعاتو مجموعي او دغه واقعې او کیسې چې کومې دي دغې له یو پلاټ ورکول د ټولو نه ګران کار دی مونږ که د انا جنګ ګورو نو چې په دې کې څومره کردارنګاري شوې ده کردارونه دي پکې نو هغه د ضرورت تر مخه په خپل ځای سم هم دي او ډاکټر صاحب چې کوم په مقدمه کې یو کردار نیم ته اشاره هم کړې ده لکه ارشد یا د هغې نه څه ضرورت شته او نه بیا څه پته لګي یو هسې حزبي صاحب پکې ځای کړي دي مسله دا پېښېږي چې په دغه کردارنګارۍ کې داسې کردارونه دي چې هغه زیات د یو نه زیات چې دي نو هغه متحرک یا راوند کردارونه دي په ناول کې عموما چې کوم دی نو هغې کې یو یا دوه داسې چې هغه متحرک کردارونه وي نو بیا قیصه واقعیت خلک ډېر په اسانه باندې وخت په وړاندې بوتلی شي په دې کې څلور پنځه متحرک کردارونه دي ټول پکې هم دغه د ودونو او د نن سبا څه کار کوي ما ویله د شیخپوري یو ناول مې شروع کړی دی راشي خو د هغې نه خلاص شو هغې لکه زما په خوب باندې هغې دا اثر کړی و چې په دې کې دا واقعیت دومره زیات ګنجلک دي چې په سړي باندې سر داسې نومونه چې هغه په هې ختمېږي لکه شمع او حسینه
دا که مونږ وایو که لیکو نو بیا مونږ وایو شمې حسینې خو دوی هم د څه وخته پورې چې کوم دی هغه وایي شمه ورته داسې وي او هغه په هغه لیکلو کې چې کوم دی زمونږ د روزمرې مطابق نه وي نو هغه بد لګي خو د څلوېښتمې مخ نه پس چې کوم دی نو زه واپس سم شوی دی واپس پښتو روزمرې ته راوښتی دی خو کله کله شمه لیکي چې هغه ټیک نه دی پکار دا وه که فرض که ده دغه ستونزه وي نو چې دا نومونه داسې پکار وي چې اروپهې ختمېدې نه او هغه په لیکلو ویلو کې یو شان پکې کېدې کیسه زمونږ سره د دې ناول داسې دی چې په دې کې زیاتره خو چې کوم دی ډاکټران دي زه به یې تاسو ته په لنډو د ویم چې د انا په جنګ کې کیسه داسې وي چې دوه هلکان امجد او اکبر ډاکټري وکړي ډاکټر امجد د شمې اداکاري سره د پلار جمال شاه او مور پریجان د مخالفت باوجود واده وکړي او بیا شمه د فلمي دنیا له وجې پرېږدي او د تره د لور سره واده وکړي او ډاکټر اکبر د جمال شاه دهقان زوی وي هغه له ملک شاه زمان د لور تپوس وکړي خو هغوی یې ور نه کړي او ملک شاه زمان خپله لور زرغونه خپل وراره جاوید خان ته ورکړي ډاکټر اکبر د خپل ملګري ډاکټر امجد د پرېښودې ښځې شمې د زوی جمیل د هغې د مرګ نه پس هم د هغې د خواهش مطابق د هغه تربیت ته ملا وتړي او تقریبا 25 کاله چاته دا پته نه وي چې جمیل د ډاکټر امجد زوی دی ندیم د ډاکټر امجد د دویمې ښځې زوی وي چې جمیل او ندیم خپلو کې دوستان شي او میډیکل وکړي ندیم اداکار شي او د حسینه اداکاري سره د ندیم اداکار شي او د حسینه اداکاري سره یې دین تار جوړ شي او د ډاکټر جمیل خپله کلاس فیلو صاحبه خوښه وي خو د ملک شاه زمان وسی وي ځکه نو ډاکټر اکبر د دې راز نه پرده پورته کړي چې ډاکټر جمیل د هغه نه بلکې د ډاکټر امجد زوی دی په دې خبره ډاکټر جمیل د خپل پلار امجد نه انتقام اخلي او د ډاکټر ندیم واده چې پلار یې پرې رضا نه وي په خپل کور کې راجوړوي خو بیا د ډېر منت زارو نه پس پلار معاف کړي او هم په دغه وخت کې جاوید خان د سایما پلار راځي او د جمیل د واده په حواله ښه کوي خو شرط یې دا کړي چې جمیل او سایما به د ډاکټر اکبر سره پاتې کېږي دا دومره مطلب واقعیات او لږ منطقي ترتیب پکې نه و یا سبب او وجه هغوی نه ده وړاندې کړي چونکې دا خو زه پکې معمولي یو کرښه نیمه راغله ما د هغې سیاق و سباق هر څه کېدی شي خو تاسو ته زه دا ویم چې کله امجد د شمې سره ملاقات کوي نو امجد د میډیکل د اخرني کال طالب علم وي شمه ورته وایي یعنې ته ډاکټر صاحب یې نو امجد ورته وایي جي انشاءالله د مستقبل ډاکټر یم په دې پسې سمدس پس ښاغلی ناولنګار وایي او د مستقبل ډاکټر نن په رښتیا ډاکټر و په دې مینځ کې 15 کاله تېر شوي وو امجد په سرجرۍ کې سپېشلایزېشن کړی و خبره دې ځای پورې ورسېده چې هغه MBBS هم کړی بیا سپېشلایزېشن هم کړی و دا مطلب هغه وجه یې ولا بیان هم کړه خو د هغې پسې بلکل پیوست په پیراګراف کې وایي خو په دویم پیراګراف کې ښاغلی ناولنګار بیا په شا ځي او وایي پوره 15 کاله په کالج کې تېر شول هغه ورځ هم راغله چې امجد او اکبر د یو بل نه جدا کېدل او هغوی فاینل امتحان وشو په تېر پیراګراف کې امجد د انګلینډ نه سپېشلایزېشن هم کړی وي واپس میډیکل کالج ته او طالب علمۍ دور ته په تلو ناولنګار هېڅ منطق سبب او وجه نه وړاندې کوي په کار وه چې واپس نه وې تللی او که تلو نو څه وجه خو یې وړاندې کړې وي لیکل جوړول چې دی نو دا ډېر زیات ګران کار و لوستل یې ګران کار وي په دې کې دغه پوینټونو څنګه چې ما ووایي چې یو پوینټ له به څه سبب جوړې نو بل به د هغې سره یوه خبره به د بلې څه وجه یې سبب به وي د دې نه علاوه چې کوم دی نو ژبه چې کومې مکالمې ده استعمال کړي دي نو هغه د کردار اجازه صرف د تعارف محتاج نه دی په میډیا باندې په پرنټ میډیا او په دې بله میډیا باندې زیات پیژندګلو لري د خلکو سره او کنه الکترونیک میډیا صابر اجازه صاحب صابر اجازه صاحب ته خاص کوم چې هغوی راشي او خپله مقاله دا بیل دی کیدای شي دا تاسو هغه د دوی نه اخیستي بهرحال دوی ته خاص کوم چې راشي او خپل مختصر ولی په ناول کې په دې درې واړه ماحولونو کې د منظرکشۍ یا فطرت نګارۍ کمې په نظر راځي
کچرته د پښتني کلیوال روایتي ژوند کې د حجرې د منګي رباب د چیلم او د حجرې د ګپ شپ سره د کلیوال رنګونو عکاسي په خپلې ادبي لفظونو کې شوې وې نو دا به ډېره مناسب وه. د ښار د الیټ کلاس د خلکو د مجلسونو او مشغولتیاګانو منظرکشي شوې وې او د شوبز او فلم انډسټرۍ دننه د کیدونکو فعالیتونو منظرنګاري هم شوې وې نو د ناول په معیار او ښکلا کې به ډېر زیاتوالی راغلی و. دغه کمې لوستونکی په شدت سره محسوسوي. عالم کے مسافران جلیل ہم اہل دشت لڑن سلام و کہتے ہیں زما سلامنا منظور کہیں دا ناول پاکلا خو ډیری ګټورې خبرې وشوې او نه د خدای څخه چې په ناول ډېر زیات پوهېږم او یو مې بل یو قسمت دا راغلی چې هغه سویه پاتې نه وای هغه د دغه ورشي نو چې زما یې کوینم سمدستي ما ته په سینه کې لیکې شروع شي نو خوند ستاسو دپاره خو زه به ته د عبدالناصر شیخ کوري په هکله باندې یو څو خبرې وکړم د هغه مختصر دعوت ووایم. شیخ کوري په 1961 کې د عبدالکبیر خان کرا پاتې کې پیدا شوی دی. ابتدایي تعلیم یې په کلي کې کړی بیا د تانې په کالج کې سبق ویلی ده بیا د پېښور نه په ارتیالي کې علمي کړي ده چې کله لګو نو داسې ناصر نه لکه دا چې دی ډېر زیات ګرم و او په نسو خبره به شرطه تیار و جګړې ته به یې مټې راښکولې وې او ډېر زیاته سخت مزاجه سړی و چې چېرته به یې څوک لیدو دا یې تل مطمئنېدو او نو د زړونه مجبوره شي چې عاجز شي که نه شاګرد دی او دویم باید دا ووایم دا خو یې خوی خصلتو د وخت نه ساده باده و د ریا او د ملمکاره نه پاک انسان دی. زما سره تعلق ډېر زیات دی زما خورایي هم دی خو د خورایي نه زیات زما د ده د ژوند یو تعلق دی. د دې تاسو پته ولګوئ ما ته ځکه ډېر معلوم دی خپلو بچو نه راته هم ډېر معلوم دی چې 18 کاله ما ناصر یو وخت ډوډۍ کم از کم پیړ خوړلې ده او په دې ځای کې زما اخته کړې وم یعنې د تعلیم نه خو یې ویستو خو داسې دغه بلفخر تعلیمي کیریر نه دی پاتې شوی خو دا وه چې ادبي ذوق یې راپکې پیدا کړو موضوع به د یو بل سره ډایجسټونه کتلو یو ډایجسټ په شی کېدو سسپینس به نامه ما د 1976 نه او د 1978 نه د 2003 نه پورې دا کتاب موږ نه دی قضا کړی بیا به دا بیا ادب عرض وکړه او سلام عرض به پکې هم وکړه او فلمونه او پکې متلو نو الکانه ډېره ښه ښکلې الکانه یې تېره کړې ده بیا کېده نو خدا نه یم خبر چې دې د یارانې قلم سره څنګه یو ځای شو خو الله پاک دې جنت نصیب کړي زموږ ملګری غلام محمد حاجي صاحب تېر کال په کورونا کې وفات شوی و د هغو په بیټک کې به دا ټول یارانې قلم ور راغونډېدلو چونکې زما د ناصر سره دوستانه وه رورولي مې ورسره زما روم دی ما دوه مور پی خوړلي او زما نه مشر روم دی داسې ورته مه ګورئ که چې زما نه الګ ښکاري پوره شپږ کاله رانه مشر دی د خیره ښه بوډا دی نو موږ به هلته تلو راتلو نو بیا اقبال استادي برهان صاحب فضل علي معلم ماما رورو شهید صاحب و رویدار اسرت صاحب و دا ولني ملګري وو او موږ د دونه چلي ډکو او دا ما په خپل کتاب کې لیکلي و دي چې څوک شقي وکړي پیر شي شاعر شي په چا غم تېر شي شاعر شي او زما هولیاتي شاعر یم یقینا چې هغه ډېر زیات ګټور لکچر پاتې شو د عبدالناصر شیخ کوري ناول نو په مشرقي ژبو کې زما چې څومره خیال دی د ناول تاریخ دومره لرغونی نه دی دلته کې ګټورې خبرې وشوې تنقید هم وشو مثبت تنقید شو زما په نظر کې د انګریزۍ یو ناول و ډاکټر صاحب چې خبرې کولې دی سمندري سبزي یو ناول پر نوم دی PEAR پر
موتی نو ما چې هغه ناول ته پام و نو په هغې کې هم دغه نمونه دغه خبرې راځي چې کله ناکله د هغونه هغه کیسه ګټې ګوڼ شي هغې کې یو کردار یې کینوتي نوم دی او هغې کې هغه کله یو څه کوي کله بل څه کوي کله یو نیم کردار په هغې پوره شي کله به دې ځینې کردارونه چې هغه ډېر ضرور دي بهرحال دغه د هغه ناولنګار چې کوم دی نو مجبوري ځینې خبرې داسې کېږي چې کچ بڑھا دیتے ہیں دې به داستان کې دي د کیسې د ښه کولو لپاره خو به څونه څه چې کوم دی نو سړي به کې یعنې مبالغه ارایي خو به پکې څونه څه چې کوم دی کېږي که نه د کیسې لپاره بهرحال دلته چې چا څنګه خبرې وکړې هر نمونه خبرې وکړې خو په اخرې کې دا ومنله خو دا یې وویل چې د ناصر شیخ کوري ناول د انا جنګ چې دی نو دا په پښتو ادب کې یو ګټوره اضافه ده ډېره ګټوره اضافه ده د دې نه مخکې اگر په پښتو کې هم یو شمېر ناولونه موجود دي لکه د ډاکټر شیرزمان غمجن چې بیا وروسته تخلص کو ډاکټر شیرزمان طاهرزی د هغه ناول ګلخان د رحیم شاه رحیم ناول راجګڼه او دغسې ډاکټر خالق دیار چې کوم ناول ترجمه کړی دی مات سانګونه دغسې نورې ناولې هم خو ما اورېدلي دي د توتکان یو کس د دیدار طاهر صاحب نه مې اورېدلي دي چې د توتکان یو کس چې سید الله دیدار ته نوم دی او په سکول کې زما شاګرد و هغه هم ناول لیکلی دی او چاپ کړی هم دی خو پته نه لګي چې هغه ناول ښه دی او که خراب دی د ناول چې کوم اصول دي کوم طریقه ده کوم چوکاټ دی چېرې په هغې باندې هغه برابر دی او که نه دی خو بهرحال دا مې اورېدلي دي چې دغه یو ناول هغه هم چاپ کړی دی د پل ترجمه هم د امجد خار کړې ده څه دی که او جی ها دغه هم د بټخیلي خار امجد او جی ملغلره مرغلره ملغلره د پل ترجمه کړې ده ها ترجمه کړې ده پل ترجمه کړې ده ملغلره او او جی هغه ترجمه ده نو مطلب دا دی چې ناصر شیخ کوري ډاکټران ضرور پکار ده ځکه چې زما په اندازه دی یو ذهین لیکوال دی دی چې کوم دی سفرنامې هم لیکي شعر هم تخلیق کوي افسانې هم لیکي د دو افسانې مطلب دا دی هغه هم د ماحول عکاسي کوي ډېرې ښې خبرې دي پکې نو تاسو کومو مقاله نګارانو دې مقالې واورولې یقینا چې هغه ډېرې زیاتې ګټورې وي نو هغه صابر حجازي صاحب خبره وکړه خو ډاکټر جان عالم صاحب څه وویل یا سمندر یوسفزي څه وویل نو یقینا چې دوی ډېرې ښې خبرې وکړي د ناول په هکله باندې چې کومې خبرې وي هغوی دوی ډېر په ټول پوره او په یو ربط کې وکړي نو مطلب دا دی که دوی څه تنقید هم کړي نو هغه مثبت تنقید دی ځکه چې دا خو کول پکار دي خو لکه څنګه چې ما وویل یو کونجیلکه قصه یو مرغېجنه قصه چې په هغې کې د جان اچولو دپاره د روح اچولو دپاره د دې داستان په طرز کې یعنې قصې د خوند ورکولو په طرز کې دا ما چې کوم اصناف یاد کړو تاسو ته د دې هر یو صنف خپل فني لوازمات دي او هغه لوازمات چې دي نو هغه زما په خیال چې په دې ټولو اصنافو کې سیم دي یو شان دي یعنې د هغې دپاره د کیسې ضرورت وي د پلاټ ضرورت وي پلاټ له د ماحول ضرورت وي ماحول کې بیا کردارونه وي کردارونو سره خپله ژبه وي که هغه تعلیم یافته کردارونه وي نو تعلیم یافته خبرې به کوي د انګریزۍ لفظونه هم پکې استعمالوي د عربۍ به هم استعمالوي او د فارسۍ به هم استعمالوي خپله ژبه به هم استعمالوي دغه شانتې بیا څنګه چې په منظرکشۍ باندې خبره وشوه منظرکشي هم د دې څیزونو د دې اصنافو یو ډېر لوی توکی دی او تجسس سسپنس چې ورته په انګریزۍ کې وایي د هغې هم ډېر لوی رول دی په دې داستاني ادب کې په دې فکشن کې بیا د لیکونکي خپل بیانیه انداز د هغه خپل اسلوب نو چې کله دی خپلې خبرې کوي یا خپله کیسه بیانوي یا د کردارونو کیسه بیانوي نو هغې کې دی چې کوم دی نو پابند دی چې دی خپله سوچه ژبه استعمال کړي خو چې کله د کردار په ژبه باندې خبره کوي نو پکار دي چې هغه د تعلیم یافته سړي ژبه وي نو چې هغه تعلیم یافته وي
چې د کوچوان او ټانګیوال یا د مستری یا د نوکر یا د چپړاسي ژبه نو هغه دې پکار دی چې هغه شان دي خبرې د کردار ژبه پکار ده نو که هغه پکې انګریزي وایي او که روزمره ژبه وایي او که په ولس کې کومه په معاشره کې کومه ژبه رایج وي ځکه چې ژبې جوړول چې دي نو هغه د نشورانو د ادیبانو او د ډاکټرانو کار نه دی ژبه جوړول چې دي نو هغه د ولس کار دی نو ولس چې کومه ژبه وایي نو ادیب او شاعر مجبور دی چې هغه به د کردار ژبه چې کوم دی نو هغه خپل کردار له ورکوي نو دغه کار چې کوم دی نو عبدالناصر صاحب په ښه شان باندې کړی دی بل د دې اصنافو چې کوم دی نو موږ ته اساتذه هم ویلي دي موږ لوستي هم دي پیدا کړي چې یوې شروع وي او منځومانه وي او انجام وي نو شروع هغه چې مخکې تسې نه وي او ته کیسه شروع کړي بعضې کیسې د اینډ نه شروع شي بعضې د منځ نه شروع شي او بعضې داسې د سر نه شروع شي او بیا چې د کوم ځای نه شروع شوي نو په هغه ځای باندې اختتام وشي ښه چې کوم ځای کې کیسه شروع کېږي هغلته یو کیسه ختمېږي بیا کوم ځای کې چې یو کیسه ختمېږي هلته یو نوې کیسه د کاري په ذهن کې جوړېږي چې دا خو ما داسې ګڼله خو داسې وشو او په ډرامه کې یا په ناول کې یا په افسانه کې کامیډي او یا ټریجډي دې دوو توکو ته ډېر زیات اهمیت حاصل دی بلکې ارسطو خو په خپل کتاب پویټکس کې په ټریجډي باندې ډېر زیات زور ورکړی دی او د هغې ډېر زیات خاصیتونه بیان کړي دي نو زما په خیال کې دا ناول په ټریجډي باندې ختم شوی وی نو کامیډي به نه او نه به بیا سمندر صاحب دغه تنقیدونه خو به هر حال سمندر صاحب زما په خیال چې په دې ناول کې په یو ځای ما پوره نه دی لوستی خو چې تر کومې مې لوستی دی زه پرې پوه شوی یم نو زما په خیال چې ناصر صاحب په دغه کې فلش بیک دا ټولنه جوړه شوه ډېر واضح دی او یو مخصوص چوکاټ مقصد نو دا هم ډېر ضروري چې سړی په یو خاص لاین باندې په یو خاص ټیکه باندې د خپل منزل په لور باندې د خپل مقصد په لور باندې رواني او خپل اهداف چې کوم دي هغې ځان ته واضح کړي نو د هغې ښه نتایج روزي بله ټولنه په پښتونخوا کې چې دغه په بل کې د تنقیدي ټولنه نو تنقیدي ټولنه هم د هغې هغه مقاصد چې دي نو هغه ډېر واضح دي داسې تنظیمونه ټول دي د هغې د ټول ادب او د کلچر او د ثقافت او د ګڼو څیزونو د احاطې دعوې دي نو هغه ټول څیزونه پوره کول چې هغه ناممکنات دي دا په مخصوص دایره کې کار کوونکي چې دي نو دا لکه د مقصد په لور باندې چې نو هغه سړی په کامیابۍ باندې ځي نو دا هم یو ډېر ښه سوچ دی چې د نثر په پښتو کې د نثر که څه هم په موجوده وخت کې هغه کمې نه دي کوم چې څه زمانه مخکې و ناول په پښتو کې کم لیکلی شوي خو بیا هم د 200 نه سیوا ناولونه لیکلي شوي دي په پښتو کې او په دې کې ډېر ښه معیاري ناولونه هم لیکلي شوي دي او مختلفو زاویو نه چې دي نو هغه د ناول کیسې یا د ناول پلاټ چې کوم دی هغه اخذ شوی دی او په هغې باندې ناولونه لیکلي شوي په مختلفو موضوعاتو باندې چې په هغې کې نفسیاتي ناولونه هم شته سماجي هم پکې شته سیاسي هم پکې شته فلسفیانه هم پکې شته علامتي ناولونه هم پکې شته تاریخي ناولونه هم پکې شته نو د هر قسمه ناولونو سره څه نمونې په پښتو ادب کې شته ناول چې دی دا بنیادي طور د داستان د خېټې نه راضي کېدلی دی او داستان چې دی نو دا د کیسو یو سلسلې ته وایي چې په هغې کې خیالي مافوق الفطرت واقعات بیانېږي او د هغې کردارونه چې هغه مثالي په عام معاشرتي ژوند کې یا چې کوم حقیقي ژوند دي په هغې کې د هغې مثالونه نه وي خو بیا هم انسان په تخیلاتو باندې په خیالاتو باندې یا د یوې آیډیل دنیا په تصور باندې چې نو د خوشحالي چې د هغې ذکر کېږي خو دغه د خیالي دنیا کیسې چې کله حقیقي دنیا ته راغلې د ناول په وجود کې راغلي نو ناولونه چې دي بنیادي طور دا زموږ د معاشرتي ژوند چې کوم صنف په صحیح طریقه باندې په
حقداره توګه باندې د هغې هغه حق ادا کوي د معاشرې د ضرورتونو د هغې د مسایلو د ترجمانۍ هغه ناول دی. ناول داسې یو صنف دی چې دې کې د کلهم ژوند احاطه کېږي. دا چې په هر موضوع باندې لیکلي شوي خو هغه موضوع به د پوره ژوند یا د پوره د معاشرې د هغه موضوع د اړخ نه پوره احاطه کوي. دغه شانتې دا ناول چې لیکلی شوی دی دا ما لږ ډېر سرسري د فرهنګي دی ولوستو د بدقسمتۍ نه دا لا ما لوستی نه دی. نو دا به اوس د دې چې کوم مقالې په دې وویل شوې ولیکلې شوې یا چې کومې تجزیې وشوې نو هغې زه دې ته اوس زه په لومړي فرصت کې دا ناول ولولم. د دې مقالو نه یا د تاثراتو نه چې ما کوم خیال اخذ کړی هغه دا چې دا په زموږ په معاشره کې د رشتو په چې کوم د رشتو یو نظام دی یو سیستم دی په هغې باندې یا کوم کلچر دی د هغې په شا چې کوم نفسیاتي یا معاشرتي یا طبقاتي عوامل دي په هغه بنیادونو باندې دا ناول لیکلی شوی دی. نو د مقصد په لحاظ باندې خو مقصد یې ډېر ښه دی. خو تر کومه پورې چې د فن خبره ده نو د ناول فن دا ناول په ټولو صنفونو کې ګران صنف دی ځکه چې د دې فني لوازمات که څه هم موږ شمار وشو یاره د دې به آغاز وي او دی به انجام وي او دی به پلاټ وي او دې کې به کردارونه دي که منظرنګاري دا یو څو څیزونه دي. خو په دنیا کې چې څومره ناولونه لیکلي شوي دي نو هر ناول د دې ټولو د دغه څلورو پنځو لوازماتو په بنیاد باندې په هغې کې د تکنیک او د هیئتونو دومره تجربې دي چې د هغې ټولو احاطه کول چې دي نو هغه په یو غټه مقاله کې چې کوم دی نو هم نه کېږي. په یو تکنیک کې بیا بلا ویرایټي رنګارنګي لکه فرض کړه موږ وایو چې د ناول آغاز به څنګه کېږي. دغه آغاز یو ټکی دی خو چې د دنیا ناولونه موږ ګورو د هغې په مختلفو شکلونو کې د هغې آغاز شوي د هغې شروع شوي او هغه ټولو کې دا کمالي چې هغه لوستونکي د ځان سره روان کړي او دغه د ځان سره روانول او خپل مقصد ته رسول او هغه خپل تاثر قایمول چې دا د یو کامیاب ناول شرایط دي.